سلامونه نیکې هیلې احترامات دوستانو هیله د ستړو روغ جوړ او د سر جامې پرته نه لري. نن تاسو ته د یوې نوې ویډیو سره راغلم. په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته وښیم چې موږ او تاسو څنګه کولی شو د اف جي کوین په اپلیکیشن کې چې هغه کوم نوی ټاکس رامنځته شوی دی چې موږ تاسو به اف جي کوین ته رایه ورکوو او خپل کومنټ به ورته پوره کوو او 15 ستوري به موږ تاسو پوره کوو. نو دا موږ تاسو ته هم ګټه ده ځکه چې موږ تاسو د ویډرا په هغه کوم حالت کې چې موږ تاسو چې کله په ویډرا کلیک وکړو په والټ باندې او په ویډرا کې چې موږ تاسو هغه ټاسکونه کول کړي او امتیازات چې ول چې موږ تاسو مثلا زه درته په والټ کلیک کوم بیا هم درته یادونه کوم بیا راشي په دا ویډرا به کلیک کړئ دوستانو. چې تاسو په دا ویډرا کلیک کړئ دلته موږ تاسو دلته دوستانو دوم ډول دلته موږ تاسو ویل چې مثلا دا ټاسکونه دي کنه دوستانو. مثلا زه دومره ویډرا کولی شم دوستانو. تاسو ته هم ښکاري چې لس یو اس ډي ټي او 1 لک کوینز ویډرا کولی شم. که چې دوم ډول ته غواړم چې امتیازات راکړم باید 10 امتیاز ولرم. بیا کولی شم زه 2 میلیونه کوین هم ویډرا کوم او 100 یو اس ډي ټي. که همداسې هر لیول ته زه وغواړم چې امتیازات مثلا 20 امتیازات زه باید ولرم چې دویم لیول ماته خلاص شي یا 10 ولرم چې څلورم ماته خلاص شي. همداسې دا لیولونه تقریبا تر 20 یا تر 22 لیوله لري دوستانو. تقریبا 22 لیول غواړم چې خلاص کړم باید 300 همدغه امتیاز ولرم او ماته 22 لیوله بیا خلاص. بیا زه کولی شم چې دغه ویډرا چې د یو اس ډي ټي هم انلیمیټ کړم او د یو اس ډي ټي هم انلیمیټ کړم. دا بیا زه کولی شم. خو د فعلا لپاره د امتیازات ډېر اړین دي ځکه چې موږ تاسو باید په هر هغه باندې چې کېږي موږ تاسو باید د امتیازات باید وګټو. هغه هره لارې کې د مثلا څلور ساعت په اکاونټ کې پاتې کېدل وي یا هم موږ تاسو نورې برخې پاتې کېدل وي چې موږ تاسو په دې برخه کې کار وکړو باید موږ تاسو هغه امتیازات ترلاسه کړو. ورځو دوستانو وخت مو نسم د اف جي کوین د مالک جناب امرالدین دولتزی صاحب موږ تاسو یو ټاکس راکړی دی. هغه ټاکس کې زه تاسو ته یادونه کوم. راځئ دوستانو ویډیو پیل کړو. را به شي دوستانو خپل اکاونټ به راخلاص کړئ. تاسو ورته راشئ پر پروفایل به کلیک کړئ دوستانو. که تاسو پروفایل کلیک کړئ تاسو ویل دي دغه د ستوري آپشن چې کوم دی دوستانو کنه دوستانو دغه باندې تاسو کلیک وکړئ. دوستانو تاسو برسئ په دغه سیمټ ریو باندې تاسو کلیک وکړئ دوستانو. دوستانو په دې آپشن باندې په دې تاسو کلیک وکړئ بیا تاسو دغه ډول صفحه راځي. اوس په دې ځای کې دوستانو څه اړین دي څه نه دي اړین دغه معلومات به زه اوس په دې ځای کې تاسو درکوم. په لومړي سر کې به موږ تاسو دلته دغه ستوري پوره کوو. دا دوستانو دا ستوري به موږ تاسو څنګه کوو دا به هر یو فالو دا به ټول فالو دوستانو. څه رقم خالي وځ برسئ داسې به کلیک وکړئ 1 2 3 4 5 پنځه دغه ستوري باندې کلیک وکړئ. ستوري پوره کړئ دوستانو. ستوري پوره کړو دا انجام شو. په دې ځای کې راځو دوستانو کومه ژبه باندې تاسو ورته خپل هغه لیکنه خپل اف جي کوین کې تاسو کومه د اف جي کوین څخه خوشحاله یا نه خوشحاله آیا اف جي کوین څه ډول پروژه ده ډیپوزیټ کې یا ویډرا کې یا نورو برخو کې هغه به تاسو ورته زه ورته ژبې انتخاب وکړم. دې ځای کې زه خپله پښتون یم او انګلیسي انتخاب د پښتو انتخاب وکړم. کله تاسو دا پښتو انتخاب کړئ بیا بل طرف دا دوستانو دغه مثلا دا لکه یو ډسکرپشن دی یا لکه هغه د ګروپ په سر باندې چې یو ډسکرپشن لیکي یا د یوټیوب لاندې چې یو ډسکرپشن لیکي د اف جي کوین لپاره به خپل نظر په دغه ځای کې شریکوي. دوستانو په دې ځای کې د اف جي کوین لپاره خپل نظر شریکوي. هغه به تاسو ورته لیکئ چې زه د اف جي کوین څخه ډېر خوشحاله یم څه ډول خوشحاله یم په ویډرا کې په ډیپوزیټ کې په دې کې په هغې کې. خو ما خپله ځان ته یوه لیکنه برابره کړې ده ورته پیسټ کوم. ما ډېره یو ښایسته او منظمه لیکنه ورته خپره کړې ده. نو تاسو به هم یو ښایسته او په زړه پورې لیکنه ورته برابره کړئ. نورو هغه ته به همداسې نه وي چې دوستانو مثلا اف جي کوین داسې ده هغسې ده ډېرو هغه ته اړتیا نشته. په دې سره تاسو ته دغه تاسو ورچوئ کله دغه تاسو خپل کومنټ ورته لیکئ دا خپله رایه ورکوئ نو تاسو دلته دوی تاسو ته امتیازات درکول کېږي. دا ډېر یو مهم ټاکس دی. بیا له دې څخه تاسو په ډېر داسې یو ښه انداز سره تاسو باید استفاده ترې وکړئ. تقریبا دوستانو 3 میاشتو کې یو کومنټ ورته کېږي. مثلا دا یو رایه کېږي. مثلا اوس ما یو ورته واچو 3 میاشتې بعد زه کولی شم چې بل پوسټ هم ورته ولیکم چې اف جي کوین داسې دی واسې دی. نو خپل هغه نظر ورته ولیکئ چې اف جي کوین باوري اپلیکیشن دی که نه. له دې لارې بیا موږ تاسو ته د اف جي کوین پروژې ته هم ګټه ده او موږ خپله هم تاسو ته 2 چنده ګټه ده. هغه دا چې په لومړي سر کې موږ تاسو ته خپل امتیازات راکول کېږي. په دوهم سر کې موږ تاسو ته خپل هغه کوم ملګري چې راولو هغوی باور نه کوي یوازې دغه برخه ورته وښیه ورته همدغه برخه ورته وښیه ورته په دې برخه کې وګورئ چې څومره خلکو کومنټونه ورته کړي دي او آیا دغه پروژې څخه څومره خلک خوشحاله او راضي دي. ښه دوستانو را به شئ چې کله مو دغه برخه باندې هغه وکړو مثلا په دې ځای کې مو ورته هغه خپل نظر یا خپل کومنټ مو ورته وکړو په دې ځای کې بیا به راسئ دوستانو د سیمټ ریو باندې به تاسو کلیک وکړئ. ښه دوستانو په دغه ځای به کلیک وکړئ. کله تاسو په دغه ځای کلیک وکړئ دوستانو بس ستاسو د هغه چې کوم دی که نه دا ستاسو دغه ډسکرپشن یا خپله رایهګذاري دا بس انجامېږي. ښه دوستانو زیاتره وخت کې دغسې هغه هم تاسو ته راځي. ښه دلته وایي ستاسو لیکنه ډېره اوږده او ډېره غټه ده باید تاسو دا لیکنه کوچنۍ کړئ. صحیح دوستانو زه کوچنۍ کوم ورته. ښه دوستانو ما لیکنه ورته وړکۍ کړه یعنې کوچنۍ مې کړله په دې هغه کې لیکنه مې ورته کوچنۍ کړه خپل نظر مې کوچنی کړه. اوس به تاسو راسئ دوستانو په د سبمټ ریو باندې به تاسو کلیک وکړئ. ښه دوستانو بیا هم تاسو ته یادونه کوم چې تاسو په دغه ځای کلیک وکړئ. زیاتره ملګري وایي چې موږ ته یو سمه لارښوونه وکړئ. تاسو به راشئ دوستانو په دغه ځای به کلیک ورته وکړئ. کله مو په دې ځای ورته کلیک وکړه دوستانو یو شېبه ورته انتظار کوو.
بیا دوستانو موږ تاسو دا ډول دغه راړوي دوستانو وینئ تاسو وایئ چې دغه 15 ستوري کوم چې دي دغه تاسو نه دي فالو کړي دا ځکه تاسو لپاره دا رقم ته کومه ځکه چې زیاتره ملګري بیا وایي چې دا نه کېږي یا هغه نه کېږي نو زیاتره ملګري زیاتره لیډران دغه ځایو ته پام نه کوي په همدې اساس باندې داسې به وکړئ دوستانو چې لومړی به راشئ په دې ستورو به کلیک وکړئ دا ستوري به پوره کوئ بیا بلته زه به ورته انتخاب کوئ بیا بلته ورته هغه خپل کومنټ ورته شریک کړئ دغه څخه وروسته بیا په دغه ځای کلیک وکړئ دوست راځم په دې ځای کې 1 2 3 څلور 15 ستوري مې انتخاب کړل په دې ځای کې ورته پښتو انتخابومه دغه د دوستانو ما خپل پښتو لیکنه ورته ټوله مکمله کړه را به شي دوستانو پر دغه ځای پورته کلیک وکړئ په دې باندې وروسته اوس په دې ځای کلیک وکړئ انشاءالله ستاسو دغه نظر دوی سره کافي کېدای دوستانو زموږ ستاسو دغه کوم نظر چې دی دا زموږ ستاسو په پینډینګ حالات کې دی دوستانو په پینډینګ کې رسېدي دوستانو نو 3 میاشتې وروسته زه انشاءالله بیا کولی شم چې بیا کومنټ ورته وکړم نو دغه و دوستانو چې څنګه کولی شو په دغه نوي ټاسک کې خپل دغه نظر شریک کړو نو دغه ویډیو څنګه کولی شو خپل نظر سره شریک کړو موږ تاسو ته د دې په سر موږ تاسو ته تقریبا اعلانات هغه نه دي معلوم خو بیا هم دا کوم امتیازات چې موږ تاسو ته راکوي هغه موږ تاسو ته ګټه کوي د ویډرا په حالت کې او بل دا چې دوستانو د پروژې لپاره هم ګټه کوي او بل دا چې زموږ تاسو لپاره هم ګټه کوي ځکه چې زیاتره ملګري راوایي چې دا دروغ ده دا هسې خبرې دي نو تاسو ورته وایئ چې دغه برخې ته لاړ شئ او خلک وګورئ چې آیا خلک په دې برخه کې کوم نظرونه کوم شرطونه یا کوم دلیلونه چې دوی پرې راضي شوي دي نو دغه ټول معلومات بیا تاسو ته په دغه ځای کې کېږي نو نور مو وخت نه نیسم دوستانو وخت مو بخیر همدا وخت مو بخیر دوستانو